هغه نن په مینه باندې قتل شو، هغه نن په نکاح باندې قتل شو. زما رواج ما خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي، زما رواج ما خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي چې د پښتو په تار تړلې مې وزرې ساتي. اسماء اخلاص یم. پرون مې هغه د بلوچستان واقعه وکته، د غیرت په نوم باندې چې کومه خور قتل کړې شوې ده. که چېرته په دې دنیا کې یا په دې خاوره باندې د غیرت په نوم باندې مور، خور، ښځه یا لور قتل کېږي، ډېره بده ده. قتل ذکر په یو ځای کې نه دی راغلی چې تاسو قتل وکړئ. البته د خوښې ذکر په قرآن او اسلام کې راغلی دی چې تاسو د خوښې واده کولی شئ، د خوښې نکاح کولی شئ، د خوښې رشته کولی شئ. نو بیا که چېرته د غیرت په نوم باندې خور یا هغه جنۍ قتل کړې شوه، که چېرته داسې ښځه ذات راپاسي او د غیرت په نوم باندې د سړو قتل شروع کړي، نو آیا تاسو څه وایئ چې د سړو تعداد به په دغې خاوره باندې څومره پاتې شي؟ ولې دلته صرف او صرف د غیرت په نوم چې ښځه قتل کېږي، هغه نران ډېر زیات دي، هغه خلک ډېر زیات دي. او چې کله مې دغه ویډیو کتلی دی نو تاسو یقین وکئ چې د زړه سړکې مې لا نه دي ودرېدلي. ډېرو زیاتو خلکو پې خبرې وکړې، ډېر زیات خلک پې لګیا دي ویډیوز جوړوي. موږ مړه الفاظ نه لرو چې موږ به څه وایو په دې باندې. ډېر زیات ودردېدو، ډېر زیات خفه شو. او بیا د هغې خور غیرتي الفاظ چې وجود له مې لاس مه راوړئ، خو په تماچه کې زما دپاره اچولې شوې ګولۍ زما دپاره استعمال کوي، خو لاس مه راوړئ. آیا تاسو څه وایئ؟ د هغې په زړه کې به څومره درد و، د هغې په زړه کې به څومره ویره وه، د هغې په زړه کې به څومره درد او خفګان و. وایي هېڅ نه ویل. ولې؟ هغې نکاح کړې وه، هغې د خوښې رشته کړې وه، هغې مینه کړې وه. هغه نن په مینه باندې قتل شو، هغه نن په نکاح باندې قتل شوه. هغه درد مې لا اوسه پورې په زړه کې دی، هغه څړیکې مې لا اوسه پورې په زړه کې دي. کله نه چې ما دغه د بلوچستان ویډیو کتلی، یقین وکئ ښځه ډېر معصوم څیز دی، دا ډېر عاجزه څیز دی او دا ډېر وفادار څیز دی. په ژوند کې ستا نه هره رشته تللی شي، هره رشته، ښځه ستا نه نشي تللی چې کله وفاداره وي. په ښځه، په مور، په خور، په لور په دې باندې فخر وکړئ، دا ځان ته رانږدې کوي. دا قتلوئ مو، د قتل اجازه تاسو ته نشته. واده د خوښې ګناه نه ده، واده د خوښې ګناه نه ده. خویندې دې ولې پیغورونه راکوي؟ الفاظ نه لرم.